دا د زابل ولایت د څلورو جنوبي ولسوالیو عمومي لاره ده. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو د لارې د خرابوالي څخه شکایت درلود، خو اوس تازه د مشرتابه په خاص شفقت او د زابل ولایت مقام په هڅو باندې د دې لارې جوړېدل منظور شوي، تر څو په دې لاره باندې جغل وشي او د دې خلکو ستونزو ته تر یو بریده پورې رسېدنه وشي. د زابل څلور جنوبي ولسوالۍ اتغر، نوبهار، شمولزي او شینکۍ هغه ولسوالۍ دي چې د کلونو یې له مرکز کلات سره نښلېدونکې لاره خرابه وه او د دې ولسوالۍ اوسیدونکي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي وو. خو اوس د زابل ولایت د والي ویاند وایي چې د مشرتابه په خاص شفقت او د زابل ولایت د مقام په هڅو د دې لارو له جوړېدو کارونه چې هموارکاري او جغل اندازي د پیل شوي چې شاوخوا 10 میلیونه افغانۍ لګښت ورباندې راځي او د 6 میاشتو په موده کې به یې کارونه پای ته ورسیږي. مشرتابه مقام د شفاهي حکم په اساس او د زابل ولایتي رهبري د هڅو په اساس باندې یا د پروژه باندې کار شروع شوی دی چې د نوبهار، شمولزو، اتغر او شینکۍ ولسوالیو ته فرعي لارې جوړې کړي. تخمین کېږي چې 100 کیلومتره اندازه لاره ده او په تخمیني ډول باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت په دې باندې راځي. که څه هم یا د پروژه په قرارداد باندې نه ده ورکړل شوې، ولې ولایتي کمیټه چې د بیا رغونې په نامه باندې ایجاد شوې او دغه لارې رغوي. بل لوري بیا د دې ولسوالۍ اوسیدونکي او موټر چلونکي د اسلامي امارت څخه د مننې ترڅنګ وایي چې اوس یې تر مرکز کلات پورې رسېدنه خورا ستونزمنه ده، خو د لارې په جوړېدو سره به یې په ژوند کې هوسایي راسي. زموږ د ستونزو د ولس د ستونزو اولنۍ حل دغه لار ده. که لار نه وي ولس موږ هر وخت په دې لار موږ ډېر سختو مشکلاتو سره اخته یو. پر دې لار زموږ ټول کاروبار، زموږ زندګي، زموږ ژوند ټول په دې لار پورې تړلی ده. موږ ته به نو دومره وسایل شي چې مریض به پر وخت ورسېږي، دومره به راته وسایل شي چې موټر کرایه به مو سپکه شي، دومره به خوشحاله شو چې په ادم کې ګړی وغواړو په غټ ټیم کې به تللی شو. اوس چې ده چې یو سیل راسي یوه خوا ته بیا نسو تللی، والا نسو کولی، یو ځای کې اوبه راسي 2 ورځې ولاړ پر یوه ځای کې باندې. ولایتي مسؤلینو ژمنه وکړل چې د نورو ولسوالیو خرابې لارې به هم ورغول شي.